امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے ناستے یو ځوان ورته راغی او فرمایل و د الله پاک جل جلاله حبیبا و د الله حبیبا راغلیم تاسو د پارا تاسو ته راغلیم یو شکایت د پارا او په خپل پلار باندې شکایت کوما شکایت مې دادا و د الله حبیبا زما پلار زما مال خرچ کوي زما مال الوزی زما مال مصرفي او ډیر زیات خرچی کوي ډیر زیات مصرفي و د الله حبیبا امام الانبیاء احمد مجتبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرما دے ناستے او فرمایل و زوانا و بچی لال شاخ بل پلار تا آواز اوکا زوان راغے کور تا راغے خپل پلار تا وی و بابا و پلار جانا امام الانبیاء دی غاڑی پلاری پوی شلو چی یرا زما بچی زما زوی پا ما باندے شکایت کڑے دربار رسالت تتلے دے پلاری خبر شلو دیر زیاد خفا شلو چی نبی علیہ السلام مبارک تے ویلی دی شکایت کڑے د پلار زڑی دیر سخ خفا شلو دیر زیاد خمجن شلو دیر زیاد درد ارسے دلو پا داسی حالت کی پلاری ملوی شاعرو پخپل زڑکی یو سو دردمند اشعاری پا زڑکی اویلے آغے پا زڑکی اویلے امام الانبیاء تا روان دے زویم روان دے پلارم را روان دے امام الانبیاء احمد مجتباتا اللہ پاک جل جلالو برا اسمانوننا عرشنا اسمانوننا اللہ پاک جل جلالو جبریل علیہ السلام مبارک را اولے گلو چلار شزما حبیب تا اوایا و محبوبا د زوان پلار را روان دے خو لیکن د تپوس نا مخ کے شکایت نا مخ کے د فیصلے نا وڑان دے تپوس اوکا و د زوان پلار نا تپوس اوکا چی تا پا زڑ کے کم اشعار ویلی دی حغا اشعار را تا اوایا امام الانبیاء احمد مجتبی تشریف فرما دے زوان را داخل شلو پلار امراغے امام الانبیاء ورطا فرمائل و د زوان پلارا نور خبری بابات کے کو اول دارا تا اوایا پسڑکے دے چے کم اشعار ویل دی حغا اشعار را تا اوایا امام الانبیاء احمد مجتبی تشریف فرما دے د زوان پلار دیر زیاد حیران چلو فرمائل و د اللہ حبیبا و د اللہ حبیبا تاسو تا سنگ پتا اولگی دا حغا اشعار خو اس پوری زما پا جبا باندی ندی راغلے حغا اشعار خو اس پوری زما غوگونم ندی اوری دلی دی امام الانبیاء ورطا فرمائل و د زوان پلارا حغا اشعار خو ماتم پتا نشتا خو لیکن اوری دلی حغا ذاتی کم چی علیم بذات الصدور دے حغا ذات اوری دلی دی کم چی عالم الغیب والشہادت حغا ذات اوری دلی دی کم چی علام الغیوب دے امام الانبیاء ورطا فرمائل اغا اشعار را توایا اغا اشعار را توایا اوری دل امام ندی نبی علیہ السلام مبارک فرمائی اوری دل اغا ذات تی کم چی علیم بذات الصدور دے عالم دے پا اغا شایانو کم چی پزرنو کی دی اللہ پاک اوری دلی اغا را تا جبریل علیہ السلام را اولے گا اغا اشعار را توایا واو عزت مندو دیر غمجن اشعار دی امام الانبیاء تشریف فرما دے زوانم ناستے پلاری پا جڑا جڑا باندے اشعار وی خپل زوین گلا مندے گلے کوي خپل زویتے سا اشعار تیار کری فرمائی غزوتک مولودا ومنتک یافعا غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہلو
امام الانبیاء تشریف فرما دے اغا د ځوان پلار اشعار وی غزوتک مولودا ومنتکو یافعا و بچیا تچی وڑو کیوی ما بتا تا خلق نوڑی در کولا و بچیا تبا وڑو کیوی و بچیا تابا خوراک نشو کولے ما بتا تا روٹی در کولا و بچیا کل بچ روٹی سختوا اغا روٹی بمیاول پخپل خلق تا تا نرم کڑلا بیا بمی تا تا خلق در کو و بچیا اس جد زوان شوی اس زوانی تا ارسی دلے و بچیا اس تم پا ما باندی بوج دا و بچیا تا خو زما پا مال باندی غٹ شوے و بچیا تا خو زما پا مال باندی زما پا دولت باندی زوانی تا ارسی دلے و بچیا بیا ورطا فرمائی اذا لیلت ضافتک بالسقم لم ابتی لسقمک الا ساہرن تململو و بچیا کل بچش پشولا تو وڑو کیوی کل بچش پشولا پتا باندی بدردون راغلل لیکن زماز رت بتکلیف ورسیدلو و بچیا تبا بپستا راغلا لیکن خوب ما نشو کولے و بچیا بخار بتا تا لگی دلو لیکن درد بما تا رسیدلو و بچیا تبا بستا واشپا بطولوی خماتی رولا و بچیا بدن بستا درد کولو لیکن زڑب زما زر زر کی دلو بچیا بیا ورطا فرمائی تخاف الردا نفسی علیک و انہا لتعلم ان الموت وقت مؤجلون و بچیا یری دم پتی خبر باندی حسن چی اللہ پاک جل جلالو دی مڑکی حسن چی اللہ پاک جل جلالو استاغ نیٹا مقرر نیٹا راشی و بچیا یری دم پتی باندی چی اللہ دی ملن کی او اللہ پاک دی زما عمرم تال در کی و بچیا زما خوتا سر دیر مینوا بیا ورطا فرمائی فلما بلغت السن والغایت التي اتتك مراما فيه كنت اؤملو و بچیا زما خو تا تا ډیر زیات امیدونو و بچیا تب خپل ځواني ترسيږي ماویل مان به بوج ختم شي بوج برا باندې سپک شي بچیا مو بچیا ما خو تا سره ډیر احسانات کړی دي بچیا زه خو په دې تمام چې زما بچي به ځوان شي او زب بیا کمزور ما بچي به بیا ما سره احسانات کوي بیا ورته فرمای جعلت جزائي غلظه وفزازة جعلت جزائي غلظة وفزازة كأنت أنت المنعم المتفضل و بچیا تاخو ماتا بدل راگلا تاخو ماتا اس بدی ردی ویلی و بچیا تو خو خپما احسان بخبل زان باندی نمانی و بچیا دو گویا دا سیدا چترا باندی خپل احسانات کوي امام الانبیاء دسترگو نوخ کی روانی دی د ځوان د پلار د سترګو نم اوخ کی روانې دي بیا ورته اخره کې فرمایي و بچیا فلیتک اذا لم ترى حق ابوتی فعلت کما جار المجاور يفعلو و بچیا تا چې زما د پلاروالی حق دې نشو ادا کوله و بچیا زما د پلاروالی حق دې نشو ادا کوله نو نه بد ادا کړو و بچیا خو لیکن کم از کم د یو گاونډي په د گاونډي پسترګ بدراته کتلیو و بچیا د گاونډي حق خو می درلودلو و بچیا دا ټول مال او دا ټول دولتونه ما ګټلې دي و بچیا زما خو تا ته ډیر زیات ارمانونه و بچیا ته خو کمزورې وې هغه وخت کې ز مضبوط ما و بچیا ما ویل زما به بچي غټ شیلوي بشي او بیا به ز کمزورې هم زما بچي به ځوان وي بیا به زما خدمتونه کوي خو لیکن ولټا تا ما باندې شکایت وکړلو و بچیا کم از کم بد یو گاونډي پسترګه بدراته کتلې د گاونډي پسترګه بدراته کتلې نبی علیہ السلام مبارک تشریف فرما دې سترګونه اوخ کی روانې دي بیا د ځوان پلار ورته وی ودا الله پاک جل جلاله حبیبا ته دې ځوان او زما دي بچینه تپوس وکا چې پلار دې خرچل مصرفي پلار دې استعمال مصرفي خو د الله حبیبا پم دې ځواني برڅ خرچ کوم او د په مور باندې خرچ کوم
زه خو مال پمدې خپل بچی باندې مصرف کوم او د په مور باندې مصرف کوم، زه خو کور کې خرچه کوم، ځان نه خو مصارف نه کوم، نه په نور خو پم دوی خرچه کوم. مد الله حبیبا نبی علیہ السلام مبارک ډیر زیات غصه شولو، ځوان ته ویلې چې کله امام الانبیاء دغه اشعار واوریدل، ډیر زیات دردمن اشعار دي. عزتمندو امام الانبیاء احمد مجتبی په غصه شولو، هغه ځوان ته فرمایل انت ومالک لابیک، وځوانتهم د خپل پلار او مال دې د استاد پلار و بچیا لاړ شه ته هم د خپل پلار یا ستا مالم د ستا د پلار دی. نو الله پاک جل جلاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته او فرمایل لاړ شه بچیا ستا مالم ستا د پلار او تم د خپل پلار ځان مجدا کا ځان جدا مشمارا د مور او پلار په لمنه اونیس. الله پاک د مور او پلار په لمنه کې خیر برکت رحمتونه نازل کړي دي. نور علماء کرام لیکلي دي چې په عمر کې د انسان چې د چا عمر زیات شي سو خپل عمر زیات غواړي، نو الله پاک جل جلاله دا زیاتواله صرف په د مور او پلار په ادب او احترام کې چې سو غواړي زما عمر کې د الله برکتونه واچي، نو هغه یو شی دا زیاتواله راولي چې د مور او پلار قدر احترام ده عزت تا. لیکن افسوس خبر ادا ده، افسوس دا د نن سبا خلق نن سبا ځوانان خدا شوي چې یو دوه ټکي نیمه زده کی اسلام خو ادب خي احترام خي عزت مندو. نن سبا ځوانان دا بازي او په دې دور فتن دور کې دوی خو الله پاک دې مونږ ته حفاظت کړي، الله پاک دې مونږ ته د مور او پلار قدر احترام نصیب کړي. الله اکبر. نن سبا ځوانان عزت مندو یو دوه ټکي نیمه زده کی نو بیا پلار شي، پلار ورته جاهل ښکاری دی، په خپل بیا پلار شي، بیا پلار ورته د سړی زوی نه ښکاري، سړی زوی ورته نه ښکاري، بیا نو د خپل پلار شي. دی وجنه یو ځلې دا اکبر لابادي یو شاعر دی، د دې یو زوی په کالج کې او دیم په کالج کې او نوکرو، نو ملګری د کالج دوی کر لاړل او دروازه ورته وهلا، پلار را اوتلو ویلې و د زما د بچی ملګرو زما زوی خو نشتا. سبا باندې چې کله کالج ته راغې ملګری ورته ویلې و ځوانا مونږ خو تاسو کر راغلی او ستا پلار مونږ سره بې عزتي او بې احترامي وکړله، زمونږ بې ادبي وکړله. دې زوی ورته ویلې خپل ملګرو ته و ملګرو تاسو مخه کیږي زما پلار لوی جاهل دی، العیاذ بالله زما پلار لوی گمراه دی، لوی جاهل دی، هغه کم عقل شوی دی، هغه په خبره نه پوهیږي، تاسو خفه نشئ. پلار د خپل زوی دا ټول خبرې واورېدلې، پلار یې ناستو، پلار یې ډېر سخت خفه شولو، ډېر درد ورته ورسېدلو، خامخا چې بچی ستا په مخ کې داسې خبرې کوي یا په شیشه کوي نو خامخا ډېر درد رسیږي. پلار د خپل زوی په ډایری کې یو شعر ولیکلو، دا هغه شعر خلاصه دا لیکلو چې هغه کتابونه د اوس وځولې شي چې د هغه کتابونو د ویلو نه بعد د هغه کتابونو د ویلو نه بعد بیا هم بچی د خپل پلار قدر احترام نه پیژني، د خپل پلار قدر احترام نه پیژني. که سټوډنټ وی کار سړی وي د پلار قدر احترام ادب هر چرته بیانېږي، نو چې نه کوي نو دا کتابونه دی اوس وځولې شي چې دې کتابونو د ویلو نه بعد هم دې کې انسانیت رانه، نو د مور او پلار ادب احترام کول لوی کمال ده، لوی فضیلت ده، لوی ثوابونه دي.